آزادۍ غېږه پرانیستې رغوي د غلې زړونه کړو ادا به نوره یو یو قضا شوې د زمري 24مه الهي پیرزوینه چې په هیواد کې د ازادۍ لمر ځلانده وړانګې خورې شوې آزادۍ غېږه پرانیستې رغوي د غلې زړونه سرښندنه شهامت او په ټول هیواد د اسلام سپېڅلي بیرغ رپولو ته د بېدریغه قربانیو پایله لښکونه برېښې د لمر خالي پر جبین دا هغه څه دي چې هیوادوال مو د امن په لمن کې د آرام ساه اخلي د سپرلي لمن ترې ډکه په هر خوا شیندې ګلونه له نن څخه 3 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان اسلامي امارت د اشغال ګیلم ورټول کړ چې له همدې ورځې راپیل د هیواد د آبادولو لپاره قلم په لاس ځوانانو بزګرانو او کارګرانو مټې رابډ وهلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي ځوانان د پوهنتون استادان او زده کړیالان دا ورځ د هیواد په تاریخ کې سپېڅلې او زرینه ورځ یادوي د دوی په وینا د همدې ورځې د راتګ لپاره د خپلو غازیانو او مجاهدینو سره اوږه په اوږه مبارزه کړې وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا د اسد د 24مې په مناسبت په لومړي سر کې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم واقعا یوه ستره ورځ ده او په هیواد کې مستر بدلونونه د اسلامي نظام حاکمیت چې د هر مسلمان آرزو ده یوازینی اولنی هغه پوره شوه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې له فتح موږ خو یعنی د عامو خلکو سره اوس د تاسو د میډیا له لارې ملي تلویزیون له لارې مخامخ یو ټول ولس ته دا معلومه ده چې په څومره بد حالت کې موږ قرار درلودو یعنی محصلین به د هفتې په یوه ورځ کې داسې حالت سره مخامخ کېدل چې د خلکو ټوټې ټوټې بدن به راټولول او بله ورځ به بیا درس ته روان نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په دا رقم حالت کې به څنګه هغه درس په اصطلاح ځای ونیسي په مغزو کې او بیا د هغې په واسطه باندې ژوند تغییر شي یا عملي ګامونه واخلي محصلین خو بیا هم په هغه وخت کې محصلینو په اصطلاح خپله مبارزه کوله 24 صده روز پیروزی امارت اسلامی را به همه ملت غیور افغانستان و همه مجاهدینی که در این راستا زحمت کشیدن و شهید دادن و زخمی ها را به جا گذاشتن تبریک میگم. این روز بسیار مقدسی است که از زحمات اونا است. الحمدلله نظام امروزی همگی احساس میکنن نظام خود ما هستند، یعنی به اساس دین و آیین و فرهنگ مردم افغانستان هست، خصوصا ارزش معنوی که امان دین ما شما هست و امین ارزش های دینی بود که در زمانه های قبل دههای قبل مردم بلند شدند در مقابل اشغالگرا، درست است، در مقابل نظام. و امروز اصلی و اساسی چیزی که ما شما در زندگی خود داریم همین دین و آیین ما است که امروز ما این دین امروز ما در یک فضای خوب میبینیم که ما میتونیم به ارزش های دینی خود ما شما به ارزش های دینی خود وقت بگذاریم و برش ارزش قائل شویم. اوس مهال چې په هیواد د امن صادر خور دی په دغه ولایت کې د زده کړو د برخې ټولو لوړو او ژورو ورسره توپیر موندلی او د زده کړو د بڼ بلبلان په مسکنۍ شونډو د هیواد زخمونو ته پټۍ لګوي. د اسد 24مه داسې ورځ ده چې د اشغال د خاتمې ورځ ده او د ازادۍ د پیلامې ورځ ده. دا داسې ورځ ده چې انشاءالله امید به دا لرو چې د دغې ورځې په راتګ او له دې نه وروسته په هېواد کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه راغلي دي. تاسې هم شاید یې لکه د امنیت په برخه کې، لکه حتی په د خپله برخه کې که زه ورته وګورم محصلینو ته یا د پوهنتون ته ډېر کار سوی ده. تر څو اسلامي امارت راغلی، زه چې کله دلته راغلم دا یو داسې دښته ښکارېده، فقط یوه پوهنځۍ پکې موجوده وه
نو اوس الحمدلله د احاطه موجوده ده او کارونه شروع دي او حتی محصلینو ته د کتابونو په برخه کې د درسونو په برخه کې د استادانو په برخه کې په ټولو برخو کې الحمدلله پرمختګونه راغلي او هیله مو دا ده چې نور هم پرمختګونه رامنځته سي. په لومړي سر کې د افغانستان غیور او شجاع ولس ته د دې افتخارمنې ورځې مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړه چې د دغه ورځې نه نوره ثمره د دغه ورځې هم وپېژنو او په دې ملک کې نور د افغانستان د آینده لپاره ښه کار وکولی شو. الحمدلله امکاناتو ته په کتو سره او محیط او دغه ماحول ته په کتو سره ډېر تغییرات راغلي دي او داسې مشران راغلي دي چې هغه تجارتي مشران نه دي، هغه متعهد مشران دي او الحمدلله په علمي جامه باندې سمبال مشران دي او د دوی دغه تعهد یعنی د تاریخ په اوږدو کې هم ثابت شوی دی. الحمدلله اسلامي امارت ډېر لوی او ښه تاریخ لري او ډېر ښه پس منظر لري. نو ټول هغه هیوادوال چې هغه د هغو قشر نه وو چې هغه په رأس د قدرت کې وو، په رأس د فساد کې وو، هغه دوی ته ډېر خوشبینه دي او ډېرې لوی طمع او توقعات ورڅخه لري. اوس بدل شو شهامت په خور وصل هجرانونه کړو ادب نور یو یو پوره 3 کاله کیږي چې د اسمان په کنارو کې د محمدي بیرغ سپینه لمنه بیا په اهتزاز راغلي چې تر څرک لاندې کارګران، هټیوال، بزګران او ځوانان د شپې او ورځې د هیواد جوړولو ته خولې تویوي. کړو ادب نور یو یو قضا شوې دیدنونه عملیات یا پروژې کې خپل وخت باندې هلته کارونه روان دي. نو په جمهوریت کې دغه ساحه چې تاسو د اوس وینئ دلته کار جریان لري. په جمهوریت وخت کې دلته چا کار نشو کړی، که بیکار هم کړلو نو ډېر په سختۍ ډېر تکلیفونه وو. اوس الحمدلله موږ شپه او ورځ دلته لګیا یو کار کړو، نه خطر شته، هېڅ خبره نشته ده. نو هغه ورځ خو الحمدلله په هغه ورځ باندې چې کله امارت اسلامي کابل ته داخل شو د ما وظیفه بامیانه کې وه، زه بامیانه کې وم. چې کله خبر شوم نو ډېر خوشحاله شوم. نو کله چې کابل ته داخل شوم د امنیت مې ولیده، د وضعیت مې ولیده، ډېره آرامي وه، ډېر داسې یو احساس د خوشحالۍ سیري کړله. واقعیت ډېر خوشحاله شو. یعنې موږ به نور کله چې د بامیانو نه یا د نورو ولایتو نه راتللو ډېر په تکلیف وو، په لیارو به خطرونه وو، یو رقم بل رقم. اوس که د شپې وي که د ورځې وي، زه د 3 کاله کې ګڼه چې امارت اسلامي راغلی دی، ما د شپې هم سفر کړی دی، لرې لرې ولایتو ته تللی یم. ما تر اوسه پورې دا احساس نه دی کړی چې دلته به یا خطر وي یا بله کیسه وي. نه فقط لکه خپل کور کې چې ګرځم. ټول افغانستان کې داسې ښه په ډاډه زړه ګرځو. ډېره جالبه او ډېره د خوشحالۍ، ډېره د خیر، ډېره د بخت ورځ وه. ځکه یو خو موږ ډېر ښه وخت د 3 کاله په موږ باندې دا وخت تېر سوی، د تېر عمر چې تېر سوی دا دومره خوندور نه و لکه د 3 کاله چې په موږ تېر سوی. په شپه او په ورځ چې چېرته ځو آزاد په خپله فضا، په خپل ژوند، په خپل کار و کسب پوه شولو. دغه مخکې وختونه چې په موږ تېر سوي داسې یو وخت په موږ تېر سوی لکه په زندان کې سي وو. داسې عمر تېر سوی چې مثال لکه هغه بندي سي بوزي، اسیر سي بوزي، څونه وخت په تېر سي څه پیږي په خپل وخت په ما اوس څونه وخت وتلی. دغه 3 کاله چې په موږ وتلي دي نو داسې تېر سوي لکه دغه چې د موږ د تېر عمر راګرځېدلی او بیا هم دغه وخت راګرځولی وای نو سخت خوند بې کړی و. نو اوس الحمدلله چې دغه عمر په موږ ښه تېر سم، بیا هم الحمدلله چې دونه ښه تېر سي. بیا خدای دې نانور عمر دې باقي دي موږ عمر خدای خیر او په خوشحالۍ او په روغ صورت د رقم تېر کړي. او اسلامي امارات نه بس مننه او الله پاک دا نظام دایما قایم و دایما لري. ازادۍ غېږه پرانیستې رغوي دغلې زړونه کړو ادب نور یو. دغه ولایت د زده کړیالانو په وینا چې په تېر کې د زده کړو په برخه کې ډېرې سختۍ تجربه کړې او اوس ورته د زده کړو یو ښه فرصت برابر شوی. دوی وایي چې هیواد ته د راغلي برم د ساتلو لپاره قلم روان ساتلی او هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. څنګه چې تاسو ته او ټولو د افغانستان وګړو ته معلومه ده، تیر حکومت، تیر جمهوریت له ځانه سره ډېرې مشکلاتونه لرودل او په تعلیمي ډګر کې د محصلینو لپاره، د شاګردانو لپاره خورا زیاتې ستونزې وي. لکه څنګه چې
ټولو خلکو ته معلومیږي میدان وردګ ولایت داسې یوه جنګي ساحه وه. په تیره بیا په کوم ځای کې چې موږ تعلیم یا زده کړې کولې زموږ پوهنتون ده په دې ځای کې نو زښته ډېر مشکلاتونه دي موږ لپاره. لکه څنګه چې معلومیږي کله چې یو دولت راځي هغه د هغه تیر دولت ستونزې او مشکلات ته په کتو سره هغه راځي او د هغوی لپاره پرمختګ یا کارونه کوي. الحمدلله په امارات کې تر اوسه ډېر کارونه سوي دي د دوی د لا بریا په هیله د لا کار کولو په هیله او له هغه سره ډېر خورا زیات توپیر لري. مخکې باسې کوم تدریس موږ ته کېده کوم تدریس چې موږ ته کېده هغه تقریبا بیګانه و داسې علمي نه و له بل چا نه یې رانقل کړی. د اوس لپاره موږ لپاره هېڅ تحقیقي فارمونه موجود نه و. موږ تحقیقات نسو کړلی په خپله زده کړه کې. اوس لپاره الحمدلله موږ ته تحقیقات برابر سوي دي. موږ په خپلو زده کړو کې تحقیقات کوو لا پرمختګونه لرو او له هغه سره خورا زیات توپیر لري او ډېر کارونه سوي دي. رښتیا مخکې وختونو کې 3 کاله مخکې خصوصا محصلین او بیا په دغه محیط کې د زیاتو مشکلاتو او زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. هغې ته چې کوم فضا چې د محصل لپاره باید آماده شي او د د زده کړو لپاره هغه نه وه موجوده. هغه یو لامل همدغه و چې د ناامني وه، جنګونه وو او دلته فنتون ته نږدې د تیر حکومت د پوستې شتون لرله او بیس شتون لري. دلته په وخت نه وخت جنګونه کېدل او محصلین به نشوی کولی تر څو د امن په فضا کې او تر څو په شته مسؤلیتونو ته په وخت سره رسیدګي وکړي یا په د فنتون چې کوم ټاکلی وخت دی هغې ته راشي او رسیدګي وکړي او درسونو کې په خپلو درسو کې پرمختګ وکړي. نشوی کولی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ. الحمدلله اوس د شکر ځای دی. دلته زموږ هر یو محصل، زموږ هر یو د فنتون کارمند، زموږ هر یو استاد دلته فنتون ته د یو امن فضا کې راځي او خپل مسؤلیتونو او خپل وظیفو ته ادامه ورکوي او موږ الحمدلله ډېر خوښ او خوشحاله یو تر څو په داسې امن فضا کې ژوند کوو او خپل زده کړو ته مو ادامه ورکړې ده او ډېر خوشحاله ازادۍ غېږه پرانیستې رغوي د غلي زړونه ازادۍ غېږه پرانیستې رغوي د غلي زړونه. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د ازادۍ ساتنه نه یوازې د اسلامي امارت د مجاهدینو دنده ده بلکې ټول ملت دا مسؤلیت لري تر څو د هیواد په خپلواک ساتلو کې خپله دنده ترسره کړي. د ازادۍ ورځ د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. زمري اجتماع ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. ازادي مو قربانه شوه د څښتن نصرت مو ملومه. ازادي تر پاچاهۍ لا تېری کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. د شهیدو ظلم کوي نور